د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د وخت مو بخیر. په مړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ده. نن دوشنبه د لړم یا د عقرب د میاشتې 28 د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د اوسو مهمو خبرونو سرټکی. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د مالیزیا لپاره د افغانستان له سرپرست سفیر سره وکتل. د شاوخوا 15 میلیارډ افغانۍ په ارزښت یو شمېر پروژې منظورې شوې. او د شي جین پینګ او بایدن کتنه تایوان د چین سره کرخه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د مالیزیا لپاره د افغانستان له سرپرست سفیر سره وکتل. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون په مالیزیا کې د افغانستان د سفارت له سرپرست نقیب الله احمدي سره وکتل. RDB خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې احمدي په دې کتنه کې په مالیزیا کې د افغان سفارت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په هکله د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې یاد سفارت په کوربه هیواد کې د افغان محصلینو کډوال او سوداګرو ستونزې حل ورسره دوامداره لیدنې لري. احمدي زیاته کړه چې د مالیزیا لوړپوړي چارواکي د افغانستان په هکله مثبت فکر لري او پرله پسې ژمنې ترلاسه شوي چې کوالالمپور په افغانستان د آبادۍ په موخه خپلې تجربې له اسلامي امارات سره شریکې کړي. په ورته وخت کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مالیزیا کې د افغان سفارت فعالیتونه ستایلي او زیاته کړې ده چې د کابل او کوالالمپور اړیکې خورا مهمې دي او لار پراخېدو ته اړتیا ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په مالیزیا کې افغان سرپرست سفیر ته د خپلو سپارښتنو په لړ کې ویلي چې د افغانانو د ستونزو حل ته د لومړیتوب او په ښه توګه د افغانستان استازولي وکړي. د شاوخوا 15 میلیارډ افغانۍ په ارزښت یو شمېر پروژې منظورې شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 15 میلیارډ افغانۍ په ارزښت د 20 پروژو قراردادونه منظور او د 8 نورې تعدیل کړي دي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبدي غونډې ته چې پرون په مرمرینا ماڼۍ کې جوړه شوې 20 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 20 پروژو قراردادونه منظور، د 8 پروژو تعدیل، د 4 پروژو لغوه او د 8 پروژو قراردادونه د قیمتونو په اړه ټاکل شوي کمیټو ته دنده سپارل شوې چې له ګټونکو شرکتونو سره بیا مذاکرات ترسره او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون مشرتابه ته وړاندې کړي. او د شي جین پینګ او بایدن کتنه تایوان د چین سره کرخه ده. د چین ولسمشر شي جین پینګ د پیرو هیواد په مرکز لیمیا کې د آسیا اقلیتونو د اقتصادي همکارۍ سازمان د ناستې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره د کتنې پر مهال ویلي چې تایوان د چین خاوره او بیرته نیولې د بیجینګ سره کرخه ده چې باید درناوی ورته وشي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا او چین ترمنځ د دښمنۍ د فکر شتون به د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کړي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غاړې لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه
هر غړي د کندوز سټډیو څخه مه هېروئ.